اختر را روان ده، نو ما ځان ته ډېر زیات جولري د شي ان آنلاین سټور نه مې آرډر کړه. راځئ چې وګورو. دا هم یو دنه اوږد ګوشواره ده چې ډېر سپک ده، هېڅ داسې ښکاري نه لکه بالکل لایټ ده او ښایسته هم ښکاري. بیا دا ټرینډي ګوشوارې وګورئ. دا ګوشوارې ښه سم غټ غټ دي چې دا واغوندې بس د لرې نه ښکاري او ډېر شایني دي. نو دې ته وګورئ، ښه ښایسته ګوشوارې دي، ډیزاینر شیپ لري. دغه کیوټ وایټ کلر د ګلانو ګوشواره وګورئ، څومره کیوټ ښکاري، رنګ سپین ده نو هر شي سره میچ کیږي. او اوس خو هسې هم بهار را روان ده نو کالي فلاور والا کالي سره ډېر ښه سوټ کوي. دا ټریډیشنل ګوشوارې څنګه دي؟ دا هم ډېر ښایسته ګوشوارې دي چې زموږ افغاني ډریس سره یا انډین یا پاکستاني ډریس سره ډېر ښه ښکاري. دا بل ټرینډي ګوشوارې دي چې په دې کال کې 2024 کې ډېر مود ده او ډېر فیشن کې را روان ده. دا رقم غټ غټ ګوشوارې چې د ګلانو پاڼې وي. دا بریسلیټ زما ډېر خوښ ده. دا دستبند تاسو وینئ څومره ښایسته کوالټي لري، ما په ډېر ارزان بیه اخیستی ده. نو آنلاین چک کړئ حتما، ګورئ څومره ښه ښکاري. یو بل ټرینډي ګوشواره چې په دې کال کې ډېر زیات مود او ټرینډ کې روان ده، دغه رقم غټ غټ ګوشوارې دي چې د سن لایټ په شانتې یا د پاڼې په شانتې دي. نو دا بس وګورئ، دا هم ډیزاینر ګوشوارې دي. ګورئ رښتیا د مریانو ګوشوارې ډېر زیات ان دي، ډېر زیات سټایلش دي. او دا وګورئ، دا بټرفلای چې دي څومره کیوټ ښکاري، ډېر مې خوښ دي. د ویښتو ډیزاین دپاره ما داسې ګولډن رینګس رااخیستي دي. اول چوټیان جوړو، بیا په دې کې دا ګولډن رینګس کلکو. نو وګورئ څومره ایزي هیر سټایل جوړیږي. نو ما ته تاسې په کامنټس کې دا ووایئ چې په دې ټول شیانو کې ستاسو څه خوښ راغی. هر څه چې غواړئ په ډېر ارزانه بیه د شي ان سټور نه اخیستی سئ.